د نن ورځې تازه او مهم خبر د هیواد په څلورو ولایتونو کې شپږ څلوېښت طالبان وژل شوي. د ملي دفاع وزارت 201 سیلاب کلو اردو او د هرات ولایت د امنیې قومندانۍ څخه په خپرو شوو خبرپاڼو کې راغلي چې تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب، د لغمان په کرغیو، د ننګرهار په سپینغر او هرات په زوال ولسوالیو کې شپږ څلوېښت نفره طالبان وژل شوي او نهه نور یې ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو شمېر مهم قومندانان هم شامل دي. په دغو عملیاتو کې د طالبانو یو 52 توپ، یو موټر او همداشان 30 کړۍ ماینونه له منځه وړل شوي دي. د هیواد په څلورو ولایتونو کې د شپږ څلوېښت طالبانو د وژل خبر داسې مهال خپرېږي چې د څېړنو له مخې په تېره یوه میاشت کې د نښتو پر مهال 1433 وسلوال طالبان وژل شوي او 514 تنه یې ټپیان شوي دي چې د نورو میاشتو په پرتله پکې دغې ډلې ته ډېر تلفات اوښتي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې کومه رسمي اعلامیه خپره کړې ده.